د کورونا وایرس له امله د نړۍ د بهترینو لیګونو څخه د هند آی پی ایل لوبې وځنډېدلې. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د 2020 کال لپاره د هند سوداګریز کرکټ لوبې یا آی پی ایل ښایي د کورونا وایرس روان بحران له کبله یو ځل بیا وځنډول شي. ټاکل شوې وه چې دا لوبې د تېرې مارچ میاشتې پر 9 نیټه پیل شوې وای، خو هند کې د کورونا وایرس د وضعیت له کبله د اپریل تر 15 ځنډول شوې وي. خو د هند حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس له کبله لګوي شوي محدودیتونه د مې میاشتې تر 3 نیټې غځول او تمه نه کیږي چې دا لوبې د سبا چهارشنبه پیل شي. د هند په سوداګریزو لوبو کې هر کال د نړۍ له ګڼو هیوادونو ستوري لوبغاړي برخه اخلي. د افغانستان لخوا راشد خان، محمد نبی او مجيب الرحمن زدران له څو کلونو راهیسې په دې سیالیو کې لوبېږي. د هند کرکټ بورډ بی بی سی آی تر اوسه د دې لوبې لپاره نوې نیټه نه ده اعلان کړې. د بورډ مشر ساروا کنکولي ویلي دوی په وضعیت څاري خو په اوسنیو شرایطو کې هیڅ هم نشي کولی. نوموړی وایي اوس مهال په ټول نړۍ کې حالت داسې نه دی چې سپورټي لوبې یا سیالۍ دې ترسره شي. د آی پی ایل سیالیو له تېرو 12 کلونو راهیسې د مارچ او جون میاشتې ترمنځ ترسره کیږي. په 2009 کال کې دا سیالۍ د امنیتي اندېښنو له کبله په سویلي افریقا او همداراز د 2014 کال لوبو یوه برخه په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوي. یاد دې وي چې له دې وړاندې د پاکستان کورنۍ کرکټ یا پی ایس ایل لوبې هم د کورونا وایرس وضعیت له کبله ځنډول شوې وي. دا لومړی ځل و چې د پاکستان سوپر لیګ ټولې لوبې په پاکستان کې دننه ترسره کېدلې. د نړۍ په لر او بر کې هر ډول سپورټي سیالۍ دا مهال د کورونا وایرس پر وړاندې د لګېدلو بندیزونو له کبله په ټپه ولاړ دي. که ویډیو مو خوښه شوې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه، ژوندي اوسئ.